السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن زمونږ موضوع او درس دی له فتوح سامپل، یعنی راتلونکې ساده زمانه. موږ څنګه کولی شو چې په راتلونکې زمانه کې یو خبر وکړو؟ موږ څنګه کولی شو چې په آینده کې یو خبر وکړو؟ مخکې مې هم یو درس دغه کړی و چې دغه په باره کې و، له فتوح خوش، یعنی نږدې راتلونکې زمانه. نږدې راتلونکې زمانه هغه داسې و چې موږ څنګه کولی شو چې یو عمل سبا یا نږدې وخت کې ترسره کوو، خو لیکن حال نه وروسته کوو. هغې کې موږ ویلي وو چې لومړی سبجکټ به اخلي، یعنی ضمیر به اخلي، ضمیر نه وروسته د تللو فعل به اخلي، او تللو فعل نه وروسته به دغه اخلي انفینیټیو ورب به اخلي، لکه je vais prendre، زه به یې اخلم، je vais manger، زه به یې خورم، تو va venir، تو به راځي. دغسې جملاتو لپاره هغه و. اوس په دې درس کې مونږ دا تشریح کوو چې مونږ څنګه کولی شو چې په راتلونکې زمانه کې یو جمله جوړ کړو، خو لیکن هغه سبا دی که یو میاشت بعد دی که 2 میاشت بعد دی، نو هغه نږدې نه دی، نور عموما راتلونکې زمانه دی. اوس راځئ چې درس شروع کوو. که چیرې غواړئ چې په دې موضوع صحیح پوه شئ، نو تر اخره را سره اوسئ. انشاءالله امید لرم چې تاسو ته به کوم مشکل پاتې نشي، ځکه چې زه غواړم په دې درس کې راتلونکې زمانه یا فتوح سامپل په باره کې چې هر څومره قوانین دي او څومره جملات دي او هر قسم طریقې دي، زه غواړم چې په دې درس کې تاسو ته تشریح کړم او چې تاسو مشکل حل شي. اوس راځئ چې درس شروع کوو. او که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، نو چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ، آل په نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو ویډیو شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي. که چیرې تاسو د آل په نوټیفیکیشن باندې کلیک ونه کړئ، نو کله چې مونږ یو ویډیو شیر کړو نو تاسو ته خبرداری نه راځي او تاسو ته ویډیو نه راځي. باید تاسو آل په نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ چې هر کله مونږ یو ویډیو شیر کړو نو تاسو ته یو نوټیفیکیشن راشي او تاسو زمونږ ویډیو ووینئ او فایده ترې نه واخلئ. اوس راځئ چې درس شروع کوو. له فتوح سامپل یا راتلونکې ساده زمانه کې جمله جوړولو لپاره موږ یو خاص انډینګ لرو. انډینګ نه مې مطلب دا دی چې د فعل په آخر کې موږ هغه اضافه کوو، لکه څرنګه چې په حال جاري زمانه کې اویغ، ایغ او ایغوب وربونو لپاره موږ خاص انډینګ لرو، هغه انډینګ پکې اضافه کوو. نو په راتلونکې زمانه کې له فتوح سامپل کې هم همداسې یو انډینګ لرو چې هر یو سبجکټ لپاره، یعنی هر یو ضمیر لپاره د فعل نه وروسته دا ورسره اضافه کوو چې هغه ټول ما دلته لیکلي دي. ژو لپاره ای لیکي، هر کله چې مثلا ژو لپاره یو جمله جوړه د ژو انډینګ چې دی ای دی. تو یا بعض خلک چو تلفظ کوي، صحیح شو، دی لپاره انډینګ چې دی آ دی. آیس ایل ال اون لپاره انډینګ چې دی یوازې آ دی. نو لپاره انډینګ چې دی اون دی. نو لپاره انډینګ چې دی اون دی. وو لپاره انډینګ چې دی ای دی. او زد دی چې دا ای تلفظ کیږي. ایل ال جمع لپاره انډینګ چې دی اون دی. د دې انډینګ چې دی په راتلونکې زمانه انډینګ چې دی له فتوح سامپل انډینګ چې دی دا په حال جاري کې د اواخ فعل انډینګ چې کوم یو دی په حال جاري کې د هماغې سره میچ کوي او هماغې سره یو شی دی. اوس راځئ چې په مثالونو کې تاسو ته تشریح کوم چې ور باندې ښه پوه شئ. هر کله چې غواړو یو جمله جوړ کړو نو په دې طریقې جوړو. لومړی یو ضمیر اخلو، بیا یو فعل اخلو، او فعل په آخر کې هماغه انډینګ چې مونږ کوم دغه کړی مخکې مې چې تاسو ته ویل هماغه انډینګ را اخلو د هر یو د هماغه ضمیر په مطابق. کوم ضمیر چې ماغستی د هماغه ضمیر انډینګ را اخلي، فعل په آخر کې اضافه کې. جمله په له فتوح سامپل کې شو. مثال په توګه دلته هم ګروپونه درې ګروپونه وربونه دي چې هر یو ګروپ وربونه تاسو ته جدا جدا تشریح کوم. لومړی ګروپ وربونه هغه ګروپ وربونه چې په اوغ باندې ختمیږي. هغه وربونه لپاره موږ څنګه کولی شو چې دا استعمال کوو؟ هغه لپاره لومړی اگزامپل پغلی معنا خبرې کول. په دې خو پوهېږئ چې پغلی خبرې کول ته وایي. دا په فتوح سامپل کې موږ څنګه استعمالو؟ پغلی چې غواړو کله په فتوح سامپل کې استعمال کو، نو ژو پغلوغه، پغلی خپله شو، ژو ضمیر شو، ژو تو ایل ټولو ضمیرونو لپاره دغه کو. پغلی خپله اخلي، آخر کې ژو لپاره انډینګ هم پورته چې ویلی و
دلته جو لپاره ا صحیح شو je parlerai زه به خبرې کوم تو parleras تو لپاره انډینګ چیرې اس یعنی تو parleras il parlera هغه نارینه لپاره il لپاره دلته انډینګ هم چی ویلی وګوره il خپل راخلی parler هم خپل مستقیما راخلی او آخر کې کلمه اضافه کې il parlera هغه به خبرې کوي ورپسې ال فیمینین لپاره هم ماغسه ده ال parlera ال به خپل راخلی پغلی به خپل ورب راخلی او انډینګ چې دلته ویل ده ال لپاره چې دا به هم ورسره یو ځای کې ال parlera هغه حزب خبرې کوي ال خزل لپاره استعمالي اون parlera مونږ به خبرې کوو اون لپاره هم ده nous parlerons مونږ به خبرې کوو نو خپل سبجیکټ راخلو پغلی ورب خپل راخلو او دغه چې ده نو لپاره ons اون صحیح شو دا به ورسره یو ځای کې nous parlerons vous parlerez vous خپل راخلی پغلی خپل راخلی آخر کې اوزت راخلی صحیح شو وو لپاره اوزت ده صحیح شو چی شو vous parlerez nous parlerons مونږ به خبرې کوو vous parlerez تاسو به خبرې کوئ ils parleront il جمع لپاره هغه لپاره انډینګ چې ده il هغه لپاره پغلی ور بخپل راخلی او انتی ور سره اضافه کی صحیح شو او انتی ال parleront هم هیزنه لپاره هغه به خبرې کوي ال بخپل راخلی پغلی ور بخپل راخلی او انتی انډینګ به اضافه کی د لومړی ګروپ او دویم ګروپ فعلونه چې دي دوی سره ډایرکټ سبجیکټ راخلی یعنی ضمیر راخلی سچ ورب ده هماغه ورب را اخلي او اخر کې د هماغه ضمیر انډینګ اضافه کی بس مستقیما ساده حساب دی regarder دویم ورب ته ګورئ je regarderai زبا ګورم je regarderai زبا ګورم tu regarderas تو به ګوري وګوره جو سره اخر کې انډینګ هم راوستو فعل مخبل راوستو وګوره صحیح شو فعل خپل دی جو regarder جو سبجیکټ شو یعنی ضمیر شو جو سبجیکټ یا ضمیر شو regarder فعل شو ا ورسره انډینګ اضافه کو جو regarderai زه به ګورم تو خپل سبجیکټ شو regarder ورب شو آیت د هغه انډینګ شو چې تو regarder خو به معنا نه ورکوي نو هغه لپاره آیس انډینګ ورسره یو ځای کو د لپاره شي تو regarderas تاسو تو به ویني پراتونکو زمانه کې شو همداسې il regarder اخر کې انډینګ ورسره اضافه کې il regardera صحیح شو هغه به ویني je regarderai un film tu regarderas un film il regardera un film هغه به یو فلم ګوري زه به یو فلم ګورم ته به یو فلم ګوري او فیمینین لپاره هم elle regardera elle دلته بخې او پاتې دي صحیح شو elle regardera هغه به ګوري elle regardera هغه به ګوري اخر کې ای ورسره یو ځای په فوتو سامپل کې شو جمله صحیح شو دغه on regardera مونږ به ګورو on regardera un film مونږ به یو فلم ګورو صحیح شو نو لپاره راځو nous regarderons نو بخپل اخلي سبجیکټ شو regarder ورب خپل مستقیما واخله او انس انډینګ ورسره اضافه کا شو nous regarderons مونږ به ګورو nous regarderons un film مونږ به یو فلم ګورو vous regarderez تاسو به ګورئ وګوره اخر انډینګ vous خپل شو regarder ورب فعل خپل واصل شو اخر کې اوزت انډینګ اضافه شو وګوره دلته il regardait هغه ګوري خو داسې معنا نه ورکوي چې regarder ځکه کوم یو زمانه پر اړه نه لري خپل فعل انفینیټیو راځي په دغه وخت کې راتلونکي لپاره il خپل راخلي regarder فعل خپل راخلي اخر کې او انت اضافه کې il regarderont صحیح شو هغه به ګوري il regarderont un film هغه به یو فلم ګوري فیمینین لپاره هم il regarderont un film هغه به یو فلم ګوري اوس راځو دریم مثال ته دریم مثال هم هغه دی
د اویغ وربونه یا هغه وربونه چې په اویغ باندې ختمېږي لومړی ګروپ فعلونه چې ټول سبجیکټ واخله ضمیر یعنی سبجیکټ یعنی ضمیر واخله فعل واخله ډایرکټ هندینګ ورسره اضافه کړه. جو مانژوغې زه به خورم جو مانژوغې دو پان زه به ډوډۍ خورم. تو مانژوغا دو پان ته به ډوډۍ خوري. ایل مانژوغا دو پان هغه به ډوډۍ خوري. ایل مانژوغا دو پان هغه به ډوډۍ خوري ښځینه لپاره. او مانژوغا دو پان موږ به ډوډۍ خورو. nous mangerons vous mangerez ils mangeront elles mangeront. صحیح شو. جو مانژوغې سره هم آخر کې انډینګ ورکړه. جو مانژوغې زه به خورم. دویم تو مانژوغا تو به خوري. دریم ایل مانژوغا هغه به خوري. څلورم ایل مانژوغا هغه به خوري ښځه لپاره. او مانژوغا موږ به خورو. nous mangerons موږ به خورو. vous mangerez تاسو به خورئ. ils mangeront هغوی به خوري جمع لپاره. او elles mangeront هغوی به خوري ښځو لپاره جمع لپاره. صحیح شو. اوس راځو دویم فعل لپاره دویم ګروپ فعلونه چې دویم ګروپ فعلونه به څنګه استعمال کوو. دویم ګروپ فعلونه هم هماغه مستقیما استعمال کوئ. ضمیر راخلی ورپسې فعل اخلی ورپسې هماغه انډینګ چې کوم دی هماغه استعمالوئ. دویم ګروپ کې هم کوم فرق نشته ډایرکټ به استعمالوئ. لکه پختیغ ورب دی. پختیغ پوهیږئ تللو وتلو لپاره استعمالیږي. صحیح شو. جو پختیغه خاله جاری کې چې استعماله جو پخ زه ځم. همدا په فوتوخ پخوش کې چې استعماله یو ساعت وروسته ځي یا هماغه ورځ کې ځي په دغه وخت کې نږدې وخت کې ځي داسې به استعماله جو پختیغ. صحیح شو. او که چیرې تو به راتلونکې زمانه کې ځي خو نو راغلی لري دی یو میاشت بعد دی یو هفته بعد دی خو لیکن نامعلوم دی اوس دستي نشته به سامپل کې خبره راځي. لو فوتوخ سامپل به هغه وخت کې څنګه استعماله. جو پختیغه جو پختیغه سبجیکټ ورب آخر کې انډینګ. صحیح شو. جو فعل شو پختیغ ورب شو ای په آخر کې څه شو انډینګ شو ای آی. جو پختیغه جو پختیغه زبه زم. جو پختیغه زبه زم. تو پختیغه تو بزی. ایل پختیغه هغه بزی. ال پختیغه هغه بزی هزه لپاره. اون پختیغه مونږ بزو. نو پختیغون مونږ بزو. وو پختیغه تاسو بزی تاسو به پریدی تاسو بزی. صحیح شو. مثلا یو کور کې ولاړ وی چې جو پختیغه زه به دغه کور نظم یا دا زه به پریدم زم. صحیح شو. نو پختیغون مونږ بزو. وو پختیغه تاسو بزی. ایل پختیغون تاسو به هغوی بزی. ال پختیغون هغوی بزی ښځینه لپاره. دویم مثال دویم ګروپ کې فینیغ. فینیغ هم یو ورب دی چې دویم ګروپ پورې اړه لري. فینیغ معنا ختمول. صحیح شو. جو فینیغه وګوره سبجیکټ انفینیټیو او آخر کې انډینګ. سبجیکټ انفینیټیو ورب آخر کې انډینګ. جو فینیغه زه به ختموم. تو فینیغه تو به ختموي. ایل فینیغه هغه به ختموي. ال فینیغه هغه به ختموي. اون فینیغه مونږ به ختموو. نو فینیغون مونږ به ختموو. وو فینیغه تاسو به ختموئ. ایل فینیغون هغوی به ختموي. ال فینیغون هغوی به ختموي ښځو لپاره. صحیح شو. ګوره جو فینیغه زه به ختموم. دویم تو فینیغه تو به ختموي. ایل فینیغه هغه به ختموي. ال فینیغه هغه به ختموي ښځې لپاره. اون فینیغه هغوی به ختموي. نه مونږ به ختموو. نو فینیغون مونږ به ختموو. وو فینیغه تاسو به ختموئ. ایل فینیغون هغوی به ختموي مسکوله یا نارینه لپاره. ال فینیغون هغوی به ختموي ښځینه لپاره فیمینین لپاره. اوس خبره راغله دریم ګروپ ده. دریم ګروپ کې چې دی لږ فرق کوي. لکه اول او دویم ګروپ کې ډایرکټ انډینګ اضافه کوي خو لږ دریم ګروپ کې فرق کوي. هغه فعلونه چې په آخر کې او حرف ولري هغه فعلونه چې په آخر کې او حرف ولري په دې وخت کې یا داسې فعلونه لپاره چې په آخر کې او حرف ولري نو دا او حرف چې دا د فعل څخه لري کوي او هماغه انډینګ چې مخکې مې تاسو ته ښودلی دی هغه به ورسره یوځای کوئ. راځئ چې په مثالونو کې تاسو ته اوس وګوره. prendre exemple prendre. prendre معنا
نیول اخیستل آخر کې ا حرف لري خونغ په آخر کې او حرف لري هر کله چې خونغ دا خونغ حرف چې په آخر کې لغه او فعل چې په آخر کې او حرف لري دا چې مونږ کله په خارج راتلونکي زمانه کې استعمالو نو دا به داسې نه استعمالو چې جو به ور سره اخلي یعنی یو فعل به اخلي خون به خپل اخلي او ور همدا اخر به ډایرک اضافه کی نه په دغه وخت کې به خالد کیږي په دغه وخت کې به څنګه کوي تاسو خون کلمې لپاره د اخري او چې وګورئ د اخري او چې خرابو د اخري او به ترې نه لري کوي او انډینګ به ور سره یو ځای کوي لکه ګورئ je prendrai کچیر په دغه وخت کې او پکې پریدو به تلفظ هم خرابېږي معنی هم خرابېږي په دغه وخت کې د آخري او چې د ترینه لري کې je prendrai زه به اخلم یا زه به نیسم تو prendras تو به اخلي تو به نیسي il prendra هغه به اخلي هغه به نیسي elle prendra هغه به اخلي هغه به نیسي فیمینین لپاره on prendra مونږ به اخلو مونږ به نیسو nous prendrons مونږ به اخلو مونږ به نیسو vous prendrez تاسو به نیسئ ils prendront هغوی به اخلي یا نیسي ils prendront فیمینین لپاره هغوی به اخلي یا نیسي آخر کې دا او حرف ترینه لري کې انډینګ ورسره اضافه کې لومړی je prendrai زه به اخلم یا زه به نیسم صحیح شو tu prendras تو به اخلي او نیسي اخستل او prendre چې اخستل او نیول دواړه معنا ورکوي صحیح شو il prendra هغه به اخلي elle prendra هغه جلی یا هغه ښځه به اخلي on prendra مونږ به اخلو nous prendrons مونږ به اخلو vous prendrez تاسو به اخلئ ils prendront هغوی به اخلي نارینه لپاره elles prendront هغوی به اخلي ښځې لپاره دویم کلمه متر خو وګورئ دا هم په آخر کې چی لري او حرف لري دا هم مونږ داسې نشو استعمالولی چې مثلا هر کله یو سبجیکټ واخلو مثال په توګه جو متر به خپله پوره واخلو او آخر کې انډینګ هم ورسره اضافه کړو آخر کې انډینګ به هم ورسره اضافه کړو داسې مونږ نشو استعمال وګورئ جو مترو دا معنی غلط شو دا تلفظ نه ورکوي نو دې لپاره چې متر کلمه هم په فوتوخ سامپل کې استعمالو او همداسې نور ټول هغه فعلونه چې په آخر کې او حرف لري نو استعمالولو لپاره سبجیکټ راخلي صحیح شو ضمیر راخلي ضمیر څخه وروسته خپل متر کلمه اخلي متر چې دی واغستو آخر کې د آخري او چې دی دا ترېنه ریموف کوي لکه مثلا وګوره متر ما د آخري او ترېنه ریموف کې لري کې او انډینګ ورسره اضافه کې صحیح شو ګوره جو متر تاسو ټول پوهیږئ چې اچولو ته هم استعمالیږي متر بعضې ځایونو کې د ورکولو معنا هم ورکوي او داسې یو څو نور معناګانې مختلفو ځایونو کې ورکوي عموما اصلي معنا چې د متر معنا اچول جو مترې زه به اچوم جو مترې زه به اچوم تو متره تو به اچوي il متره هغه به اچوي یا هغه به اغوندي el متره هغه ښځه یا هغه جلی به اچوي on متره معنا مونږ به اچوو nous mettrons مونږ به اچوو vous mettrez تاسو به اچوئ ils mettront هغوی به اچوي elles mettront هغوی به اچوي فیمینین لپاره هغوی به اچوي فیمینین لپاره او دا خو درې واړه ګروپ فعلونه وو چې دا ساده طریقه وو تاسو ته مې ښودو دا هر یو ورک چې تاسو ته راځي په هماغه ګروپ غوندې تاسو مستقیما کولی شئ چې په راتلونکي زمانه کې استعمال کړئ خو لیکن دلته بعضې فعلونه شته چې هغه خپل شکل بدلوي دلته بعضې فعلونه شته چې انډینګ نه پرته او خپل شکل بدلوي هغه داسې نشو کولی چې ډایرکټ انډینګ ورسره اضافه کړو هغه خپل شکل بدلوي لکه avoir دی aller دی مثال په توګه avoir دی aller دی faire دی venir دی pouvoir دی vouloir دی voir دی être دی دا چې د خپل شکل بدلوي او اوس درس ډېر اوږده کیږي او زه غواړم چې په همدغه ځای کې اوس بندې کړم او په راتلونکي ویډیو کې دا پاتې فعلونه به تاسو ته وښایم چې مثلا aller دی avoir دی دا موږ څنګه استعمالولی شو دا به په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ښیم او تاسو ته تدریس کوم چې دا خو یو قاعدوي فعلونه وو چې قاعده یې درلوده تاسو ته مې ښوده اوس دلته یو څو غیر قاعدوي فعلونه دي چې هغه کوم قاعده نه لري هغه خپل شکل بدلوي چې هغه خپل شکل بدلوي په راتلونکي زمانه کې بیا
شکل سره انډینګ اضافه کیږي. دا به په راتلونکي درس کې تاسو ته تشریح کوم. او دا شکل چې بدلوي دا فعلونه الی، avoir، faire، venir، être دا ډیر مهم فعلونه دي. دا په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته تدریس کوم ان شاء الله. تر راتلونکي ویډیو پورې په مخامخ ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.